یو ملنګ د باچا دربار ته ورغی او له باچا څخه یې د خپلې لور غوښتنه وکړه. باچا ورته وویل چې زه یو باچا یم او ته یو ملنګ یې، خو په هر حال لور درکوم، خو په یو شرط. ملنګ ورته وویل چې زه ستا هر شرط ته تیار یم. باچا وویل چې لاړ شه، ما ته 2 بوجۍ ماران راوړه. ملنګ د مارانو د لټولو او مړه کولو لپاره د ځنګل پر لور روان شو. د لږ مزل کولو وروسته ورته یو بزرګ په مخه ورغی. له ملنګ څخه یې پوښتنه وکړه چې ملنګه، په دې ځنګل کې څه کوې؟ ملنګ ورته وویل زه باچا ته د باچا د لور کولو لپاره ورغلم. باچا راته وویل زه خپله لور په یو شرط درکوم چې 2 بوجۍ ماران راته راوړه. نو د پیدا کولو لپاره یې دې ځنګل ته راغلی یم. بزرګ ورته وویل چې هغه فلانکي قبر ته لاړ شه، هلته په قبر کې زرګونه ماران شتون لري. ملنګ لاړ او له هغه قبر څخه یې د مارانو 2 بوجۍ ډکې کړې او باچا ته راغی او هغه هم لور ورکړه. څه موده وروسته یې هغه بزرګ ولید او ورته وویل چې هغه د مارانو ډک قبر د چا و؟ نو هغه ورته وویل هغه قبر د هغه کس و چې په دنیا کې د خدای پاک عبادت سم نه ادا کوه او اوس یې له هر ویښته نه ورته یو مار جوړ شوی.